نو وار ما ته را رسېدلی دي، زه به خپله غزل سره شریکه کړم. وایي ژوند مې ډک دی له عذابه څه خبرې، ژوند مې ډک دی له عذابه څه خبرې، زموږ په حال باندې جنابه څه خبرې، ژوند مو ډک دی له عذابه څه خبرې، زموږ په حال باندې جنابه څه خبرې، او ته پوهېږې چې دا لوږه څه بلا ده، ته پوهېږې چې دا لوږه څه بلا ده، په نس موړ اهل کتابه څه خبرې. مننه. شهزاد صاحب وایي ته پوهېږې چې دا لوږه څه بلا ده، په نس موړ اهل کتابه څه خبرې، او ستا د لاسه مو آباد وطن خراب سو، ستا د لاسه مو آباد وطن خراب سو، جوړوې د جنګ اسباب څه خبرې، او ستا د غرونو ځناور هم په حساب مري. شیدا صاحب ستا د غرونو ځناور هم په حساب مري، خو پښتون مري بې حسابه څه خبرې. مننه شهزاد صاحب وایي ستا د غرونو ځناور هم په حساب مري، خو پښتون مري بې حسابه څه خبرې، او تا خو ټول ژوند تیر کړی په نفرت کې، تا خو ټول ژوند تیر کړی په نفرت کې، ته د مینې له ثوابه څه خبرې. او مننه شهزاد صاحب وایي تا خو ټول ژوند تیر کړی په نفرت کې، ته د مینې له ثوابه څه خبرې، او د ناکامه نامراد مین د زړه څه، د ناکامه نامراد مین د زړه څه، ای په مینه کې کامیابه څه خبرې، او د پالنګ په خوب عادته، د پالنګ په خوب عادته شیختنو، د پالنګ په خوب عادته شیختنو، د پاسته مړوند له خوابه څه خبرې.